الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. مخکې بیانونو کې دا خبره ذکر شوې وه چې څلورم سبب د هغې اسبابونه چې سړی په هغې باندې د فتنې نه خلاصېږي هغه د نیکانو خلکو سره ملګرتوب دی. نو نننی بیان کې به د الله په فضل او توفیق سره د نیکانو خلکو د ملګرتوب اهمیت، فائدې او بهتري بیان کو. د نیکانو انسانانو په ملګرتوب باندې الله حکم کوي او فرمایي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ای پیغمبر، ته د نیکانو او صالحینو صحابه کرامو په ملګرتوب کې خپل ځان ټینګ کا چې هغې سبایي او بیګایي د الله رب العالمین عبادت کوي. وجه دا ده چې هر یو انسان د خپل ملګري د وجې نه د هغې په دین باندې اثر کیږي. که یو انسان نیک ملګری لري نو د هغې الله جل جلاله د هغې ته د نیکو اعمالو توفیق ورکوي، او که یو انسان بد ملګری لري نو د هغه انسان نیک اعمال هغه متاثره کیږي او هغه بدۍ طرف ته، ګناه طرف ته راکش کیږي. دغه وجه ده چې حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. هر سړی د خپل ملګري په دین باندې دی، نو دا انسان دی وګوري چې زما د چا سره دوستی ده. که د نیک انسان سره دوستی دی باندې به د نیکۍ اثر کیږي، او که د بدترین انسان سره دوستی وي دی باندې به د بدۍ اثر کیږي. د نیکانو خلکو سره ملګرتوب هغه ډیر ضروری دی. قرآن کې ځکه په الله رب العالمین حکم کوي، او کوم یو انسان چې د نیکو انسانانو سره ملګرتوب پرېښودو هغه انسان د الله د عذاب مستحق ګرځي. قرآن کریم کې الله فرمایي: فتطردهم فتكون من الظالمین. که چېرته دغه نیکان ملګري تا د خپل مجلس نه وشړل او دوی سره د ملګرتوب پرېښودو نو ته به د ظالمانو نه یې. دغه وجه و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځې د یو لوی کافر سره د دعوت په سلسله کې مشغول و چې په دې وخت کې د نبی علیه السلام یو نیک ملګری عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه راغلی، چون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت د دې قوم ته د اصلاح او د هغوی دپاره د خیرخواهۍ ډېر زیات و. نو نبی علیه السلام د هغې په راتګ باندې خفه شو چې ګوره دلته د دعوت دا سلسله به اوس د دې سړي سره مې چې شروع کړې ده دا به ورانه شي او تندی یې راتروش کړ. الله رب العالمین ته دا کار خوښ نه و. نو قرآن کریم کې الله ادب راولېږه او وی فرمیل: عبس وتولى ان جاءه الاعمى. د دې نیک ملګري تذکره یې وکړه او د هغه بد انسان چې ولو که دی ورسره په کار د دعوت کې مشغول و، دین کې مشغول و، الله فرمایل چې د هغې په حساب په تا باندې نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل مبارک ارشاداتو کې د نیک ملګری او د بد ملګری مثال ورکوي او فرمایي چې د نیک ملګری مثال داسې دی لکه یو عطر خرڅونکی انسان
او د بد ملګری مثال داسې دی لکه یو لوار چې هغه اور بلی او اوسپنې پای کې سوځي، نو د عطر خرڅونکی انسان او د مسکو بارونکی انسان چې دی او خو به تاله یا څه شی تحفه درکړي یا به یې ترېنه واخلې او یا به در باندې خوشبويي راځي. نو نیک انسان هم داسې دی چې یا به تا هغې نه بلکل نیکي کسب کې او دا نیکي به سم ستا ملکیت وګرځي، په خپله به بیا نیک اعمال کوې، او که هغه نه نو یوه نیکۍ دوه نیکۍ ته خو به دې راکش کړي لکه څنګه چې مسک دله تحفه درکړي، او که هغه هم ونه شي نو خلک به در باندې ثنای حسنه وایي، خوشبويي به در نه روانوي چې لکه دا یو نیک انسان دی، د نیکانو سره ملګرتوب دی. د بد ملګري مثال د هغې لوار او انګر دی چې هغه په اور کې اوسپنې ګرموي، نو یا به ترې سکروټه راوالوځي او د هغې په وجه باندې به ستا کپړې وسوځي، او که دا نه نو بدبويي خو به در باندې راځي. نو د بد ملګري به هم تا ته یا سخت ضرر در ورسېږي، او که داسې نه نو خلک خو به در باندې بد وایي. د الله رب العالمین نیک ملګري سره د الله د رضا دپاره مینه کولو په وجه باندې انسان د ایمان خوند او مزې ته رسېږي. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه فرمایي چې 3 صفات په کوم انسان کې راشي، د دې 3 صفاتو په وجه دا د ایمان حلاوت خوند او مزه څکي. یو دا دی چې الله او رسول ورته د ما سوا نه ډېر محبوب وي. دویم د چا سره چې مینه کوي او مینه خاصه د الله دپاره کوي. دریم کفر سره دومره نفرت یو کفر ته واپس کېدلې دومره بدې شي لکه یو انسان چې اور ته دنګل بدې شي. د نیک ملګري د ملګرتوب د وجې نه انسان په هغه سخترینه ګرمۍ کې چې د الله د سوري نه علاوه بل سوری نه وي، انسان په د الله په سوري کې د الله د عرش په سوري کې داخليږي. حدیث کې راځي 2 کسان دي چې الله یې په قیامت کې د خپل سوري د لاندې داخلي، نو پای کې ورجلان تحابا فی الله اجتمعا علیه وتفرقا علیه. 2 کسان چې خاص د الله د پاره مینه ده، د هغې راجمع کېدل هم د الله رب العالمین د پاره، د هغې جدا کېدل هم د الله د پاره. قیامت په ورځ به الله رب العالمین آواز وکړي این المتحابون بجلالي اليوم اظلهم في ظل يوم لا ظل الا ظل. زما د رضا د پاره محبت کوونکي انسانان چیرته دي؟ نن به زه هغوی په خپل سوري کې داخلوم چې زما د سوري نه علاوه به بل سوری نه وي. د الله دپاره مینه کولو په وجه باندې انسان ته جنت حاصلیږي او د ایمان سالمیت او بچاو یې راځي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. تاسو به جنت ته داخل نشئ تر دې پورې چې تاسو خپل مابین کې مینه او محبت ونه کوئ، او خپل مابین کې به مینه او محبت چرې ونه کوئ، تاسو به جنت ته داخل نشئ تر څو چې ایمان راوړئ، او صحیح مؤمنان به جوړ نشئ تر دې چې خپل مابین کې مینه او محبت ونه کوئ. او بیا یې وفرمایل چې زه تاسو ته داسې یو څیز نه درښیم چې کله تاسو هغه عملي کوئ نو خپل مابین کې به مو مینه پیدا شي. سلام عام کوي. سلام د نیک ملګري انسان باندې اثر دنیا او آخرت دواړو کېږي. دنیا کې خو هم انسان ته د نیکو اعمالو لارې د نیک ملګري د وجې نه اواریږي، ولی آخرت کې هم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي المرء مع من احبه. ستا چې دنیا کې د چا سره ملګرتوب دی، قیامت کې به هم ستا پاسېدل د هغې سره راځي او هغې سره به قیامت کې ملګری. انس رضی الله عنه فرمایي نبی علیه السلام نه پوښتنه وشوه یا رسول الله قیامت به کله وي؟ هغه دې پوښتنه وکړه چې تا قیامت له څه تیار کړی دی؟
بل څه ډېر خو مې نه دي تیار کړي، خو ستا سره مې مینه ده، د الله او د الله د رسول سره مې مینه ده. نبی علیہ السلام ته وفرمایل سړی به قیامت کې هم دغه چا سره چې چا سره مینه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو انسان و، د هغې د یو بل انسان سره د الله د پاره مینه وه. دا انسان د هغې ملاقات د پاره لاړ چې په کلي کې د هغې ملاقات وکړي. دا چې د هغې ملاقات ته روان و، الله رب العالمین د انسان ته په لاره کې یو ملایکه ودرولې وه. هغې ته یې پوښتنه وکړه چېرته ځې؟ ویل داسې یو ورور مې دی د الله دپاره، زه د هغې ملاقات ته ځم. ویل هغې تا باندې څه احسان دی هغه پوره کوې؟ ویل نه. ویل څه لین دین یې در سره دی؟ ویل نه. هغه ورته وویل، ملایکې ورته وویل چې زه د الله ملایکه یم او زه هم د دې دپاره رالېږلی یم چې تا ته زیری درکړم چې الله د تا سره مینه کوي لکه څرنګه چې تا د هغه سره د الله دپاره مینه وکړه. اله العالمین دې زمونږ او ستاسو مینه او محبت د الله دپاره کړي، او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د نیکانو انسانانو ملګرتوب نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.